السلام علیکم. السلام علیکم. نن به د خیر سره بیا خپل په پوښتنو او جوابونو پیل وکړو. 55مه پوښتنه: آیا کولی شئ چې د ترافیک تر جریان ډېر ورو موټر وچلوئ، یعنې ورو ډریوري وکړئ؟ پوښتنه کوي درڅخه. نو جواب دی نه، ځکه که ډېر ورو موټر وچلوئ نو د ترافیک د تګ او د تګ معنی ګرځئ. دوهم جواب دی هو، بله، ځکه چې ورو موټر چلول مسؤل او مطمئن دي. دریم جواب دی هو، ځکه ستا ورو موټر چلول د دې سبب کېږي چې نور کسان هم ورو موټر وچلوي. نو ډېر خلک داسې فکر کوي چې د ورو موټر چلول خالص مسؤل دي، مطمئن دي، بس ورو چلیږي، نو د شاته موټرانو غم نه کوي. نو دا جواب باید لومړی جواب ورته دا جواب ورته په نښه کوي چې ورته ویښ یاست چې ډېر ورو چې موټر وچلوئ نو جریمه کېږي، داسې کار نه لري چې ورو یې وچلوئ. شپږ پنځوسمه پوښتنه: تاسو پر یوه دوطرفه جاده موټر چلوئ او غواړئ چې کیڼ لور ته موټر وګرځوئ. څوک د لومړیتوب حق لري؟ هغه پیدا خلک چې د پیلرو اشارې ته منتظر دي. دوهمه پوښتنه دوهم جواب: هغه موټران چې سره اشارې ته منتظر دي. دریم جواب: هغه موټران چې مخامخ در باندې را روان دي. نو تاسو به هغه موټران چې مخامخ در باندې را روان دي، یعنې دا دریم جواب چې دی دا به په نښه کوي او دا ډېر صحیح جواب دی، ځکه چې سره اشارې ته چې منتظر دي د هغو سره ستا کار نشته. پیادهرو خو اشارې ته چې منتظر وي هغه نه دي، بلکې هغه مخامخ چې در باندې روان دي هغه موټران باید مخکې پرېږدي، هغوی باید ولاړ شي، بیا ته تېر شي. 55مه پوښتنه: دا نښه د څه دپاره ده؟ د مخامخ نښه چې وینئ تاسو دا د څه دپاره ده؟ لومړی جواب: ښی لاره یا لیکه ژر ختمیږي، دا معنا لري. دوم جواب: پر څلور لارې ښی خواته وګرځئ. دریم جواب: جاده یو طرفه ده، یوازې ښی خواته موټران یا ترافیک تګ کولی شي. نو دا دریم جواب سم دی چې په دغه وخت کې موټران چې تاسو داسې جادې ته داخلېږئ او دا علامه مو ولیدله، په دې کې موټر فقط یوې خواته ځي، د مقابلې خوا څخه موټران حق نه لري چې راشي. 58مه پوښتنه: مسؤونه او محفوظه منطقه کومه ده؟ بعضې منطقې دي ترافیکي لحاظ باندې هغه مسؤونې دي. مسؤونې معنا ده چې هلته هېڅ وخت موټر نشي وروستلی. نو لومړی جواب: د لویو لارو ترمنځ ویشونکې تشه یا خالي ساحه. دوی لویې لارې دي، یوه دې خواته یوه خواته تېرېږي، په مابین کې چې د خالي ساحه ده وایي دا مسؤونه ساحه ده. دوهم: د لویو لارو په منځ کې پرته لیکه، د لویو لارو په منځ کې یوه لیکه پرته وي، وایي دا مسؤونه ساحه ده. دریم جواب دی: د پیاده یا پلي خلکو لپاره مخصوصه شوې ساحه. نو دغه منطقه چې د پیاده یا پلي خلکو لپاره مخصوصه شوې وي، چې دا خلک به یا دلته د سرویس لپاره درېږي، د ښاري موټرانو لپاره درېږي، یا د ریل لپاره درېږي، یا داسې پیاده تېرېږي، دغه منطقه ټوله دا د مسؤلې ساحې په نامه باندې یادول کېږي. دا دریم جواب به تاسو نښه کوئ، دا صحیح دی. نه 50مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ ریسټ ایریا. لومړی جواب: کیڼ په لو لاره ختمیږي یا پای ته رسیږي. دوهم جواب: ممنوع یا بنده شوې ساحه په مخ کې ده. دریم جواب: د درېدلو توقف یا استراحت منطقه په مخ کې ده. دا معمولا ریسټ ایریا یعنی د استراحت منطقه. دا 1 مایل یا 2 مایل مخکې یو لوحه درته په مخه راځي پر فریوی باندې، او تاسو ته خبر درکوي چې که چیرې تکلیف لرئ، ضرورت لرئ، تشناب یا تفریح یا بل شي ته ضرورت لرئ، نو 1 مایل بعده
داسې یوه ارامه د استراحت لپاره منطقه راځي درته که تاسو ستړي سوي یاست ماشومان در سره یې هغې منطقې ته به ور وګرځېږي او د هر څونه وخت لپاره چې غواړئ هلته استراحت کولی شئ وروسته چې استراحت ختم سو بېرته به حرکت وکړئ نو دا دریم جواب به صحیح کړئ شپېتم پوښتنه پر لویو لارو د موټر چلولو په وخت کې غواړئ خپل لین یا لیکه بدله کړئ د ترافیکو د کتابچې مطابق څومره وخت مخکې باید سترګه کوهونکي اشاره ووهئ تاسو غواړئ چې په فریوي باندې روان یاست او غواړئ چې خپل لین بدل کړئ یا کیڼ خواته یا ښی خواته بدل کړئ نو تاسو څنګه باید وکړئ داسې نه چې دستي اشاره ووهئ او بس واوړئ بلکې هلته تاسو ته وخت درکړی دی مثلا 3 ثانیې وروسته 15 ثانیې وروسته کله چې تاسو اشاره ووهله نو 3 ثانیې یا 15 ثانیې یا 8 ثانیې به توقف وکړئ توقف نه مقصد یعنی حوصله به وکړئ نو تاسو به 15 ثانیې کم د کمه 15 ثانیې حوصله وکړئ او 15 ثانیې بعد به بیا هغې خواته واوړئ ښه لاره وګورئ هغه نور قوانین خو یې دي چې ښی خواته یا کیڼ خواته شت پر ورژې باندې ګورئ چې بل موټر په څنګ کې نه وي بیا پس له هغه څخه به واوړئ یو شپېتمه پوښتنه په لاندې ځایونو کې په کوم ځای کې موټر پارک کولی نه شئ دې ته فکر ونیسئ پارک کولی نه شئ دا داسې معنا نه لري چې پارک کولی شئ پارک کولی نه شئ په دې ځایونو کې حق نه لري چې پارک یې کوئ کوم ځای کې د اوسپنې پټلۍ ته په 20 فوټه فاصله کې آیا دا صحیح دی د بایسکل سپرول په لین یا لیکه کې دا صحیح دی که په هغه ځای کې چې هاشور یا هاچور خطونه لیکل شوي وي نو هغه ځای کې چې هاشور خطونه لیکل شوي وي یا هاشور خطونه لیکل شوي هلته پارکول د موټر پارکول مطلق منع دی هاشور خطونه چې شي دي داسې علامې دي تاسو وینئ چې هلته نوشته دي نو پارکینګ فایر لاین no parking do not block gate no parking مختلف ډولونه داسې علامې دي دغسې علامه یا نښه چې هر ځای لیکل شوي وي نو تاسو هلته پارکینګ اجازه نه لرئ لاندې جملو کې کومه یوه د ډبل پارکینګ په هکله سمه ده ډبل پارکینګ هغه پارکینګ ته وایي چې موټران څنګ په څنګ ودرېږي یو بل موټر یې مخته ودرېږي چې بیا هغه موټر نسي ځینې وتلی نو دوی ورته وایي کوم وخت کې وایي اجازه لري او وایي یا دغه کوم یوه صحیح ده وایي یوازې د محمولاتو د انتقال په وخت کې جایز دي چې تاسو غواړئ یو شی انتقال کړئ بهر انتقالوي یا نفر هغه وخت وایي جایز دي دوهم که تاسو په موټر کې موجود اوسئ جایز دي دریم په هر حال موازی یا ډبل پارکینګ منع دی دا تر ګردو صحیح جواب دی پر موازی پارکینګ یا ډبل پارکینګ د موازی پارکینګ له څه بل معنا هم لري کله کله استعمالوي مګر ډبل پارکینګ ورته وایي ډبل پارکینګ په هر حال کې منع دی کوشش وکړئ چې تاسو هیڅ کله ډبل پارکینګ ونه کړئ ډبل پارکینګ زه اوس نمونه درته وښیم ډبل پارکینګ دا څه ویل کیږي چې داسې موټران ولاړ وي بل موټر داسې مخکې ورته ودرېږي نو دا ټول موټران بند واچي نسي ځینې تېرېدلی دې ته وایي ډبل پارکینګ تر دې ځایه پورې د نن لپاره بس ده په بلې د ویډیو پورې د خدای په امان